إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رمضان المبارك أغتير شودا زمون دپاره دیو تربیت میاشو د دیو لسو میاشتو یو ترتیب موضوع خودو چې تاسو خپل ژوند تیروي په دې ترتیب باندې تیروي ټیک د په دې میاشت کې به عبادتونه سیوای په نسبت د نور میاشتو باندې خو ترتیب هم دغی په دې کې اصل کې بنیادي خبره هغه د استقامت ده. مسلمان په حیثیت د مسلمان باندې دا به د وخت مسلمان دی پکار دار چې دا مسلمان وي دایمي مسلمان وي لکه څنګه چې موږ ته قرآن ویلي دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو د الله نه ویریږي په حق یې سره او تاسو له مرګ نه راځي مګر په داسې حال کې تاسو مسلمانان وي. مرګ خو د چا په اختیار کې نه دی. الله څنګه وایي چې تاسو له مرګ نه راځي مګر په داسې حال کې تاسو مسلمانان وي. دینه مراد دوام علی الاسلام اسلام باندې همیشګری اختیار کوي. د مرګ خو هیڅ پته نه لګي په کوم تاریخ باندې په کوم ورځ باندې په کوم ټیم کې راځي دا معلومات چاته نشته دي. لیکن دا خو زموږ اختیار شته چې موږ په اسلام باندې دوام او همیشګری اختیار کوو کله چې مرګ راځي په حالت اسلام کې راځي. کرامتونه دی وایي خیر دی لیکن چې استقامت وي دا کمال له استقامت څخه ته ویل کېدلی شي. کوم آیات کریمه چې ماونو صلی په دې باندې د عظیم بشارت او عظیم سیر ورکړی دی چې الله فرمایي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کوم خلک چې هغه و چې زموږ رب الله دی په دې خبره باندې کلک پاتې شي تتنزل عليهم الملائکه ملائک خصوصي به در پر الله راځي او صوت وی الله تخافوا ولا تحزنوا. ملائک دل به زیری ورکی او ته چې نه بیریږي نه به تاسو غم جن کیږي. کوم مرحله چې موږ طرف غاړه دي هغه د څنګه مرحله را کړه قبر مرحله او هغه محشر مرحله ده ټول کې به الله تخافوا نه بیریږي تاسو نور خلک یریږي با تاسو باندې یریږي ولا تحزنوا تاسو باندې غم جن کیږي بے فکر اوسېږي بے غم اوسېږي. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او پاغ جنت باندې خوشاله شي زیره حاصل کړي چې کوم تاسو سره وعده کېدل شو. اب استقامت ملاويږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل یغوي چې استقامت څه ویل کی ان تقيم على الامر والنهي ولا تروح عنه روحان الثعلبي. الله او رسول احکام فائدہ سکل کلاړي او انور دي کنواهي دي پای مضبوط ودرېږي چې د ګیدړ په شان تا خواږه کومندلې کله زیو ځکه خواهش پوره کیږي التمنه کې کړي چې بل دې خواهش پوره کیږي التمنه ویلا کله تسیږي استقامت هم ته کوي لیکل شي. استقامت بنیادی خبره ده چې دا ویلو شي. موږ صرف رمضانیان نه یو. ځنې خلکو هغه صرف رمضانیان جوړ کړي ځان رمضانیان دا موږ رمضان مسلمانان موږ ټول عمر مسلمانان ان شاء الله تعالی
یوازې د رمضان مسلمانان دی رمضان کې هم ماته ترتیب وښودلی شي او طریقه وښودلی شوه چې دا ستا ترتیب دی په دې چلېږه. نو څو اهم خبرې چې د رمضان وروسته موږ له پکار دي هغه درته ذکر کوو انشاءالله بیا خبره بس کوو. رمضان کې زموږ ترتیب څه رمضان کې زموږ اولنی ترتیب دا و چې موږ به د پېشمني په ټیم کې راپاڅېدو د څه دپاره د دې خېټې دپاره به راپاڅېدو چې دې خېټې ته لږ څه وراړته و او دا خېټه هسې مړېږي نه دا خو ټول عمر وراړته وه د دې نه عمر شان نشته دی. زموږ د ضرورت خوراک او څښاک ته دومره نه دی. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي چې موږ خوراک او څښاک ته دومره محتاج نه یو څومره چې موږ د الله دین ته محتاج یو. ولې خوراک او څښاک سره به زما جسم خراب شي صرف خو د دین په وجه باندې زما آخرت چې کوم دی هغه خرابېږي چې که چېرته زه دین پرېږدم زما آخرت خرابېږي په دې باندې. خوراک که پرېږدم خو دومره به وشي کمزوری به شم او زیات نه زیات پس مرګ به راشي ختم به شي یو بل ژوند شته دی. که دین پاتې شو نو بیا ټول عمر زما خراب دی ټول عمر زما تباه او برباد دی. هر کله چې زه په رمضان کې ما موبایل باندې الارم لګولی او که چېرته به لږ ناوخته هم شو که نه نو غوسه به و قار به و خلک به په کور کې قار و چې دا تاسو ناوخته څومره ستړي به یو فلان هم کړی و ډېر هم کړی دومره به قارېدو دومره اهم شی ورته ښکاره کېده د پېشمني ته راپاڅېدل او هغې خوراک کول. زما وروڼو تاسو راز وپېژنئ په دې کې اصل کې د شپې د مونځ نه دی د شپې د مونځ بهتر ټیم یې خو دا چې دا تهجد دغه ټیم دی چې د خوب وروسته وکړی شي. په دې رمضان کې دا قیام اللیل دا ولې د مسجد الماځه نه وروسته دی دی خو دې دپاره رامخکې کړی دی ماسوتن ته رامخکې کړی دی دپاره دی چې هغه ټیم کې ته خوراک یې ته محتاج دی ورنه دا هغه ټیم مونځ دی تا ته اجازت درکړه چې هغه ټیم کې که خیر دی ته وزګار نه یې خوراک باندې مصروفه کېږي راشه د شپې په اول سر کې وکړه ماسوتن یې وروسته وکړه دا دې دپاره دا هم دغه تهجد کې بل مونځ نه دی خو بغیر د رمضان نه موږ د شپې په اخره کې کاوه به اوس وایي خیر دی په اوله کې وکړه دا مکه مونځ دی اوس چې کله رمضان تېر شي بېرته به هغه ته رانقل کېږي نو انشاءالله آینده کې به دا ټول عزم کوو نن به دا عزم کوو موږ چې نور کله موږ موبایل الارم لګولی و او په ټیم باندې صرف د یو څو ډوړو دپاره راپاڅېدو خیر دی کړی وخت یې چې راپاڅېدی شي نیمه ګنټه مخکې د سهار د اذان نه نیمه ګنټه مخکې راپاڅېږه او په دغه ټیم کې یو څو رکعته وکړه فایده به ډېره زیاته میلاو شي فایده به دومره میلاو شي. مؤمنانو په صفت کې الله فرمایلي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون جنتيان بارك الله وي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دا جنتيان شپې ډېر کم وده کېدل دا مؤمنانو صفت کې الله فرمایي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما مؤمنان خو هغه خلک دی چې شپه تېروي نو یا ولاړ وي الله ته او یا په سجده باندې پروت وي دا د مؤمن صفت دی فایده به دغه میلاو شي. نبي صلی الله علیه وسلم چې فرمایلي صحابي ته عليكم بقيام الليل ویلي موږ ته ویلي عليكم بقيام الليل قيام الليل کوئ فإن دأب الصالحين قبلكم دا خو د مخکرو خلکو عادات دي. عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرمایي يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه. عبد الله رفلاني سړي په شان مه کېږه د شپې به پاڅېده مانځه ته همیش ته یې پرېښود داسې ونه کېږي. او عبدالله ابن عمر خوب لیدلی و او په هغه حدیث کې تاسو بار بار بیان شوی ده ډېره فایده موږ ته میلاویږي. عبدالله ابن عمر وایي خلکو به خوبونه لیدل نبي ته یې بیانول ما چې زم چېرته خوب وینم ښه غوندې خوب ما خوب ولیده وایي کسان دو کسانو روان کړه په خوب کې بوت ته مې اور ته ورارتلم جهنم ته ورارتلم په دې کې یو سړی راغی دوه کسان دي ویل دا ولې دا پرېږدې شابه دا نیک سړی دی پرېږدي ما ته لم قرعه وي نه ویږي کسان ته دا پرېږدي زه راخلاص کړم دي. عبدالله ابن عمر وایي ما خپلې خور حفصه رضي الله عنها چې نبي صلی الله علیه وسلم بیبي ده
هغه ته مې ویل چې ته دا خوب د نبي نه تپوس وکړه چې دې څه تعبیر دی. نبي ته چې کله بیان کړه نبي ورته څه وایي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. عبد الله بن عمر ډېر ښه سړی دی خو کاش چې د شپې تهجد کولی بیا به نور هم ډېر مزدار دی. د هغې نه وروسته عبد الله بن عمر وایي د شپې ډېر کم ټکې دا اکثر په به ولاړ وم د شپې الله ته ودرېږئ دای پټه رابطه ده نو پټ تعلق دی د خپل الله سره پټې رابطې د خپل الله سره ساتئ. ښکاره خو هر سړی مسلمان دی جماعت کې هر سړی مسلمان دی. مسلمانی هغه مسلمانی ده چې ستا پټه رابطه یې د الله سره پټ تعلق او دا تعلق جوړېږي د شپې. شپې الله ته ودرېږئ شپې الله سره خپل تعلق قایم کوي. د الله سره تعلق قایم کوي د الله بندګانو ضرورت هم پېښېږي. یو ټیم به راشي د باندې چې ضرورت کوي پېښ شوی ټولې لارې به بندې وي چېرته لاړ شم چا ته ویم دا حاجت به مې څوک پوره کړي. زما ورور دغه یو ځای دی زما ستا چې دا پټه رابطه یې وکړه نه ته به مطمئن یې زما رابطه شته دی. زما د داسې ذات سره رابطه ده چې هغه ناممکنه ممکن کوي. نو بیا به د شپې آزاد راپاڅي او تا وسیله به الله ته پېښ کړي چې الله زما او ستا تعلق راته معلوم دی زما تعلق ستا سره دا تا ته معلوم دی چې ما بل چا ته په دې ټیم کې سر نه دی ښکته کړی. الله اوس ستا ته ولاړ یم ته به زما د ضرورت پوره کړې ته ګوره چې بیا ستا ضرورت څنګه پوره کوي. د پټ تعلق د الله سره به د شپې قیمي یو به انشاءالله تعالی اینده کې راکړو چې خوراک ته راپاڅېدو هم اقه ټیم خیر دی که لږ معمولي پاو ساعت یا 10 منټ وغیره مخکې وروسته خیر دی اقه الارم پاکسي باندې ولګوه. د الارم مه بندوه چې رمضان ختم وي الارم ختم نه هغه الارم ولګوه سړ ته او په دغه ټیم کې راپاڅېږي. دا سوال یې که نه یاره دا مزه خو هم لږ حاصل کوي که نه دا خوند خو لږ حاصل کوي که نه. یو ورځ شپې راپاڅو انشاءالله تعالی یو به دا عزم کړو ټول ملګري به درته راځو انشاءالله تعالی. دویمه خبره هغه دا ده چې په دې رمضان کې موږ کوشش دا کوو چې موږ د دې خوراک او څښاک نه ځان وساتو. خوراک او څښاک حلال شی دی خو بند کړی الله په رمضان کې او په رمضان کې دا خوراک کول موږ باندې حرام وبلو. دا موږ یو سبق راکوي یو تربیت دی زموږ لکه څرنګه چې خوراک او څښاک ما د الله په حکم باندې بند کړي او هغه ماښام به پورې مې ځان تکلیف کوو مشکل کې به ورزولی خوراک مې نه کوو. اوس په دغه شان هغه کارونه چې کوم زما الله منع کړي کوم زما رسول منع کړي دي کم حرام دي. اوس په کوشش کوو ځان به تکلیف کې واقع کوو ځان مشقت کې واقع کوو خدا به نه کوو. زما ورونه لږ عزم ځان کې پیدا کړي جرأت ځان کې پیدا کړي همت اوچت ساتي کوشش دا کوو چې دې ګناهونه موږ ځان منع کړو. لکه څنګه چې مخکرو علماء به کوششونه کول کله به قسم وکړو کله به وعده وکړه. لکه سلفو کې عالم وایي ما ویل چې د غیبت نه به زه ځان څنګه وساتم. غیبت نه ما ویله چې که ما چېرته م غیبت کاوه نو زه به یوه روژه نیسم دا مې نظر منولی وایي هغه به نه غیبت واقع کېده وه روژه راته اسانه وږي او څه وږي نیوله نه وایي ما چې په دې خو نه منع کېږي اور دومره کوشش کوي بیا مې عزم دا وکړو دا نظر مې وکړو چې ما کله م غیبت کاوه نو زه به یو درهم صدقه کوم. د پیسې ډېرې خوږې وایي نو چې کله به غیبت په ذهن کې راغی یا به په مجلس کې به راسو نو که غیبت په راغی نو ما ته به هغه درهم راپیاش درهم ته نصیب کړی نیسته د غیبت نه منع شو. دا بې کوشش کوو محنت یې کوو خواري مې کوله رفته 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 مکمل کې منع شو. داسې کوشش وکړئ د ګناه نه بچ کېدو لپاره. د خوراک چې څنګه موږ بند کړی و په ځان باندې د الله د حکم په وجه باندې دا نور کارونه به هم دا موږ بندوو په ځان باندې. دریم کار په رمضان کې زموږ د اعداو د ایثار ماده اکثرو خلکو کې وه اکثر کې خلکو بخیلات پکې وو اکثرو کې د ایثار ماده وه. ایثار ماده بل سړی په ځان غوره کول ګاونډ کې خوراک لېږل غریب لره صدقې کول دا یوازې رمضان پسې مه خاص کوئ ټیک رمضان کې به ثواب ډېر زیات خو نور هم کله کله صدقې کوئ صدقې کله کله هغه کوئ. دې ته موږ دغه ویو اوس په دې معاشره کې موږ دغه اصطلاح کې اکاونټ لس یو اکاونټ کولاو کوي خپل دا خبره مخکې ما کړې وه الله سره اکاونټ خپل کولاو کوي. اکاونټ دا دی چې هره ورځ څه ناڅه صدقه چې کوم ځای کوئ. ولې
یو الله فرمایلی وما انفقتم من شيء فهو يخلفه الله تاسو چې څه شی خرج کوئ زه به بدل درکوم. او حدیث مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان. یو ورځ نشته چې خلک پای کې سبا کوي مگر دو ملائکه الله را کوزي د اسمان نه یو ملک आवाज کوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله څوک چې خرج کوي ورکه بدل ولا او بل وی اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله څوک چې پیسې باندې مال حراک اس برکت ولکه پیدا کړ د اکاؤنٹ په ولاو کې ځان الله سره خپل پټی کاو کولاو کوي چې الله سبحانه په الله سره او ما تاسو غالبا دي کې واقع ذکر کړی و یو کس ما په خپل اوریدل یو زموږ یو شاګرد ویل او په افغانستان کې و افغانستان کې هغه امریکایان چې کله راغلي هغه دور کې زموږ یو شاګرد په یونیورسيټي کې په خوري یونیورسيټي کې ول ما کلاس کې دا خبره وکړه دا پروفیسور په خپل باندې ویل ما ویل چې تاسو شو کوم شاګردانو ته ویل چې په هر ځای کې تاسو ډیوټي ولګېدل هر ځای کې تاسو جاب وشو تاسو به کوم الله سبحانه وایي شاګرد مراد ما ته چې رجس په دې مسله پوری شي چې الله سې کوم کوله څه مطلب دی علما او تی ویل چې کوم کوله او دا مطلب دی چې چرته صحیح ډیوټي ولګېدل نو هغه ډیوټي پورا ادا کاوه ٹھیک شو او چې کله ټیم ختم شو د دې نه یو ګټه سیوا نور کارم کوا دا ای کوم دی او کوم ملګری چې هغه کار نشو کولای دا سره اضافي به دا کوا تعاون کوا سره کوا دا ای کوم دی یو ډیوټي نه سیوا ډیوټي کوا او یو چې کله د ملګری خوا تاسو در سره دی هغه سره تعاون کو دا غسای کوم دی هغه خبر هغه پسې چې هغه سره ډیر عمر پس پاسه ملاو شو ما ته چې استاد هغه ستا په خبره به عمل کړی کار به کولاو کړو زما په دنیا څه شویل اور سره الله راکړي نو ته څنګه چې دلته یو کمپنی و افغانستان کې یو کمپنی و په کمپنی کې زما جاب شو زما کې ولګېدل پای زه پای کې ولګېدل ما ډیوټي و تقریبا شپږ غنټې اته غنټې ما با کشان کار کاوه چې ما با یو غنټه اضافي کار کاوه په دفتر کې خو کې مې چې کوم ملګری ناس و هغه وخت کار په سیوا شو زه ورنم خپل اضافي ټیم کې بلاغه سکه نه سم اصل تعاون کاوه ټیم تیرېدو په دې کې د دې کمپنۍ چې کوم مالک و د دې کمپنۍ چې کوم مشر تاسو لکه یو هغه مالک و د دې دفتر چې کوم هغه مشر و هغه وفات شو دغه لپاره بیا هغه سټي اپلای کېدل ویل چې تاسو خپل کاغذونه جمع کړئ ریویو ورکوي ما پکې جمع کړل حالان کې جونیئر ما زما ټیم کم شی ولتا ډېر کم ټیم شته تقریبا شپږ شی او مې ټیم زما شی ولتا نور پکې چا پنځه کاله چا شپږ کاله دا تیر شي ویل کسانو ماته چې کوم په تپتی کې کار کاوه چې ورته کاغذونه څه شي جمع کړي ته جونیئر کس ستا غواړل سړي ګوده څه تجربه نشته لري ستا حق نه جوړېږي ته څنګه کاغذونه جمع کړي بس ما جمع کړل انټرویو چې کله شروع شو په انټرویو کې الله ز پاس نه انو ټول استفادې کسان احتجاج وکړو چې موږ سینیئر کسان 15 شپږ کاله دار شپږ میاشتو کس ته دا مشر کېږي موږ باندې اوسو احتجاج وکړو بس هغه مشر راغی ویل چې وري ویل چې دا کسان داسې احتجاج کوي ورته ویل چې د چې کوم کار کړی دا تاسو یو نشئ کولی او دا په تاسو ما مشر مقرر کړی ټول دفتر مشر شو دی ډیوټي کوي مې کوي کنه سیده وځي ټول ځای ټول راشي په دې کې ټیم تیرېدو د کمپنۍ هغه مالک چې کومه کمپنۍ مالک هغه د کینیډا و هغه ته کینیډا تا زه راوښتم هغه د کمپنۍ راته حواله کړه چې هغه د کمپنۍ ته پاتې غون شی راته پاتې شو ویل استاد اته یې کار مې کول او کړی د خپل رب سره هر څه زما کړی اکاؤنٹ کول او کړی د خپل الله سره صدقه پر رمضان کې کول اوس په بارم څه کوي صدقه کوي ان شاء الله تعالی د ایثار ماده رمضان کې پیدا کوي ان شاء الله څلورم کا موږ په رمضان کې تلاوت کوو درسونه بشار کې الحمدلله الذي له خصوصیت الله دې نور مزید اس توفیق ورکړي زموږ خلکو ته نور علا کو خلکو ته الله توفیق ورکړي واقعي بار خلک زموږ د خلکو ته دې علا کو خلکو ته کړيږي یره د سیمه حول کوم په نور ځای نه دی چې ماسپخین روس خلک انا کان دی او کلار دی سپینګری دی
کزنانه دي هر یو کوشش چې د قرآن درس ته کېنم لوپر ټایپ کسان معلومیږي قرآن ته راسي ماشاءالله دا قرآن درس چې کوم دی د رمضان نه ډېرې رمضان نه پس که چېرته کوم مسجد کې ستاسو درس کې درس کې شرکت کوئ قرآن سره تعلق ساتئ دا ډېر وفادار کتاب دی ډېر وفادار دنیا کې وفا کوي آخرت کې ورسره وفا کوي خو موږ ډېر بې وفا یو موږ وفا نه کوو قرآن وفادار دی موږ بې وفا یو د قرآن سره تعلق ساتئ خیر دی ماسخوتن کې ماسپښین کې مازدیګر کې هر ټیم کې چې ستاسو په مسجد کې درس کېده 10 منټه پاو ساعت 20 منټه دې ته ورسره کښېنئ د الله خبرې باورې خوږې خبرې دي هغې سره ستاسو د ایمان تازګي کېږي ایمان مو محفوظ پاتې کېږي والله العظیم په دې وخت کې چې کوم فتنې دي دا فتنو نه بچاو لپاره طریقه هم دا قرآن ده او که نه هسې تلاوت خو به کوو که نه انشاءالله تعالی اکثر ملګرو کوشش کوو په رمضان کې چې سپاره به ختموله اوس که سپاره نه شي ویلی که نه نیمه سپاره خو یې وایي که نه انشاءالله نیمه سپاره خامخا د دې اهتمام وکړي انشاءالله تلاوت به هم منګه کوو د خیر بله یوه خبره اخري عرض کوو هغه دا دی چې ګور یاد لرئ هر مونځ تاسو ګورئ هر مونځ سیوا د بعضې مونځونه لکه مازدیګر مونځ شو هغې کې نوافل خو شته دا مونځونه چې وګورئ تاسو بلکې هر عبادت چې تاسو ګورئ په هغې کې فرایض هم شته نوافل پکې هم شته دې مونځونه کې تاسو وګورئ د ماسپښین لمانځه نه مخکې سنت دي اوس هم سنت دي د مازدیګر د لمانځه نه مخکې نوافلو دپاره نبي صلی الله علیه وسلم ډېر دعا کړې ده رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا هغه سید الله رحم وکړي چې مازدیګر د لمانځه نه مخکې څلور رکعاته وکړي ماښام د لمانځه نه مخکې دوه رکعاته نفل هغه شته دی چې څوک یې کوي او وروسته به دوه رکعاته سنت دي ماسخوتن لمانځه نه وروسته سنت شته دی د سهار لمانځه نه مخکې سنت شته دی هر مونځ چې تاسو ګورئ مخکې دی نه یا وروسته دی نه سنت شته دی نوافل دې شته دی دقرنګې رمضان دی د رمضان تېر شو اوسو د رمضان نه وروسته اوسو شپږ روژې د شوال په دې نوافلو سره د فرایضو کې چې کوم کمی راغلی هغه به الله پوره کوي نو شپږ روژې اوس شوال د میاشتې شروع کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر چا چې د رمضان روژې ونیوله او بیا یې پسې شپږ روژې د شوال د میاشتې ورپسې کړې دومره ثواب ورته ملاو دی لکه چې ټول عمر روژې ټول کال ټول کال شپږ روژې ونیسو لطایف المعارف کې حافظ ابن رجب رحمه الله فرمایي ډېر عجیب ورته خبره یې کړې ده هغه وایي د رمضان د قبولیت دغه یوه علامه داره چې سړی زما د رمضان روژې قبول شوي دي دغه یوه علامه داره چې سړی د شوال شپږ روژې پسې ونیسي وجه څه وایي قانون دا دی قانون شریعت کې اصل کې دا دی چې د نیکۍ د قبلېدو علامه داره چې په نیکۍ پسې به بله نیکي کوې او په نیکۍ پسې چې کله تا ګناه وکړه په دې پوه شو چې دا عمل د قبول شوی نه دی ځکه خو د ګناه واقع شو درخواست کوم ټول ملګرو ته خاص کر نوجوان طبقې ته درخواست کوم چې خپل د رمضان روژې ثوابونه برباد نه کړي په ګناهونو باندې قانون مې ته ذکر کړ قانون حافظ ابن رجب لطائف المعارف کې ذکر کړی دی ځان یې ته نه یم او د شریعت د اصولو مې دا معلومه ده چې کله تا یو نیک عمل وکړو سفس چې ګناه وکړه په دې باندې کوی شي چې دا عمل زما دې قبول شوی دې کې څه چل شته یہ قانون دا ہے شنو نہیں سره بل نیکی تو پوچھی لیکن ایو حدیث میں مالکی کا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر رشتیا وی وی لیکن رشتیا سره نور نیکو تو پوچھی ابھی رسول بلا وہی اقبل کریم فإن الكذب يهدي إلى الفجور زاد دروغ وساتي دا دروغ سره بلی گناہ تو پوچھی لہذا اذا رمضان دا قبولیت داری والا چاہتا وسنشتری اغبل خبر معذور خلک زره یاد کم چې خو صحت من خلک رئیس سره تنشتري کوشش دا وکړي چې د رمضان د دې تکمیل لپاره د پوروای لپاره شوال شپږ ورځې د اهتمام وکړي ها ته میاشت دا لازم نه چې مسلسل ونیسه خیر مسلسل کولو لري راخره کنه وا مې یو دوه ورځې په یو هفته کې ونیسه دوه ورځې په بل هفته کې ونیسه دوه ورځې په بل هفته کې ونیسه شپږ ورځې به پوره شي دارنګه پیر او جمعرات په حساب دي باندې بساو شي پوره شي ان شاء الله تعالی خدا هم یاد لري چې ګورې ګناهونو کې مبتلا شوي نوجوانان په ګناهونو کې مبتلا شوي د دې د خپل ځان غم وکړي
د رمضان کې څه نقصان نه شوی دی ځکه رانه دا ګناهونه واقع شو ان شاء الله د خبرو اهتمام به کوو د الله فضل کرم سره الله رب العالمین سوال نه الله چې کوم روزې مونږ نیولې دي خپل دربار کې قبول کا کوم تلاوتونه کړې دي یا الله په ډېر څه باندې قبول کا کوم اسکار کړی الله دې په خپل دربار کې قبول کا کوم منځونه مونږ کړې دي یا الله ډېر اجرونه په ټول مسلمانانو لراک الله زموږ واړه غټ ګناهونه ټول معاف کړه مخکې مسلمان ټول معاف کړه الله رب العالمین مونږ د نیکان صالحان جوړ کا مونږ متقیان پرهیزګار جوړ کا منګه خپل اولیاء جوړ کړه خپل دوستان منګه جوړ کړه یا الله موږ له توفیق راکړه چې تا خوشاله کړو موږ له توفیق راکړه چې تا ناراضه همیشه د پاره موږ نیکان جوړ کړه الله څومره مسلمانان چې دغه شریعت حاجت په خپل فضل او کرم سره خپل فضایل پوره کړه چې مراد دي الله رب صحت او نصیب کا قبل سات چې وفات شوي دي په دې رمضان کې وفات شوي دي رمضان مخکې وفات شوي دي په کې وفات شوي یا الله ستاسو طرف ته غوړي خسته مل بسې وکړه خسته معاملې دای سره وکړه خپل بنده باندې د مور نوم ډېر خفه کېږي الله باغي سره د رحم معامله وکړه ټول مغفرت نصیب کړه کوم خلک په هسپتالونو کې دي یا الله دې د هسپتالونو خلاصې کوټ ته راولي یا الله څوک په کور کې بیماران دي روغ صحت ورکړه چې ستا بندګي وکړي او دا ژوندي خلک کوي دا روغ خلک دي تکلیف ته خلاص شي الله موږ نیکان صالحان کا الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه الله د کفارو چې څومره سازشونه دي مسلمانانو خلاف یا الله نست و نابودي کا الله داغي اصلاحات داغي بارود کا تقریبا بیرته استعمال کا مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوم کفار کې مسلمانانو خپل منځ کې جنگي یا الله داغي سازشونه ټول ناکام کا الله مسلمانانو ټول کا امن او امان پر ټول ملکونو مسلمانانو کې راوړل کافرانو خپل منځ کې ورانتوا خاص کر امریکا او اسرائیل د مختصبه کې لپاره کا الله ډېر تکلیف مسلمانانو ته ورسو په هر ځای کې تر رسول دي یا الله د مختصبه کې ختم کا څوک چې اسلام خلاف کې مسلمانانو خلاف کې یا الله داغي د مختصبه کې لپاره کا الله زموږ راضي شه الله زموږ عبادت قبول کوي یا الله دا آینده کال چې څه ممای دیږي یا الله هغه شانته را باندې چې په رمضان کې پیدا حالات دي الله دغه توفیق ورکړي الله زموږ راضي شه په ټول ملګرو ته اختر مبارکي ده یو بل سره ملاويږي سنت طریقه دار مصافحت وي کوم لري بالمري هغه سره غاړه ملاوي او چې کوم خپل ملګري نسي مخکې ملاقات سره مصافحه سره تقبل الله منا منكم در صحابه کرام طریقه تقبل الله منا ومنكم دا الفاظ وي الله لساسو طول عبادة المحمد دربار کی قبول کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ودا یو چې د درې د خدمت ولا دغه لپاره کیبار مې چې دې دا لري سره په ټول تعاون کې الله جزاكم الله خير بارك الله